مالک ابن دینار رحمت الله علیه فرمایي چې زما په گاوند کې یو ګناهګار سړی اوسېده او هر ګناه به کوله. وی ما پسې د علاقې خلک راغله چې حضرت تاسو ته ووایه چې یاره دا ګناهونه یا پرېږدي، او دا ټوله علاقه ته ډېره زیاته تنګه وه. وی ما پسې راغله په جرګه باندې او په ګیله باندې. وی زه په هغه ګناهګار سړي پسې لاړم، ما ورته وویې چې ګوره دا ټول علاقې والا ستانه تنګ دي او ما پسې په ګیله باندې راغلي، ته داسې کار وکړه چې دا علاقه پرېږده او چرته بل خوا لاړ شه، د دې ښار نه بل کلي ته لاړ شه یا بل ښار ته لاړ شه، خو دا علاقه پرېږده. وایي ما ته وایي چې ولې دا علاقه پرېږدمه، دا خو زما ذاتي کور دی، د دې نه ما څوک هم نشي ویستی. وایي ما ورته ووایي که ته داسې د زور خبرې کوې نو زه به ستا شکایت باچا ته ولګومه. وایي ما ته وایي چې ولګوه، باچا چې کوم دی هغه زما دوست دی، زما ورسره ډېر ښه تعلق دی، که ته د زما شکایت هم لګې نو یوازې ستا به نه مني زما به هم مني، خو باچا سره هم زما خپل تعلق دی د هغه وزیرانو سره. وایي بیا ورته ما ووایي چې ته داسې په رضا باندې نه منې نو تا ته پته ده ګورې زه به تا لپاره بددعا وکړم او الله نه به ستا په حق کې بددعا وکړم. بیا به څه کې؟ وایي ما ته وایي هغه ګناهګار سړی چې د الله رحمت ډېر زیات لوی دی، که ته زما لپاره بددعا هم کې نو الله به ستا بددعا صرف نه قبلي زما په حق کې. ولې د الله رحمت دومره کم شو ستا بددعا به زما په حق کې قبلېږي. وایي زه راغلم د هغه خبرې چې کومې په ما ډېرې زیاتې بدې ولګېدې. وایي د شپې راغلم، د شپې پاسېدم تهجد له او اراده مې وکړه چې د دې سړي لپاره بددعا وغواړم. وایي چې کله پاسېدم او د بددعا نیت مې وکړ نو په زړه کې راته الله واچول دي، زړه مې نه منل چې یاره زه بددعا وکړم، بلکل لا زړه مې داسې سکون ورته نه میلاوېده چې زه د دې سړي لپاره بددعا وکړم. وایي چې کله سهار شو وایي زه لاړم هغه سړي له چې ما خو تاله هر قسمه دمکي درکړه او اخره کې ما تا ته دا ووایي چې زه به ستا دپاره بېګاله بددعا کوم ستا په حق کې، خو هغه بددعا ما ونه کړی شوه. نو ځکه دا په تا باندې د الله څه رحم دی یا تا چې کوم د الله رحمت واسطه ما له راکړې وه دا د هغې وجه ده چې ما تا له بددعا ونه کړی شوه. وایي چې هغه سړي دا واورېدل، وایي په ژړا شو، د سترګو نه اوښکې روانې شوې چې زه دومره ګناهګار یم او په ما باندې بیا هم د الله دومره رحمت دی چې ستا زړه ته په دې باندې سکون نه میلاوېد او ستا په زړه کې الله واچول چې زما لپاره ته بددعا ونه کړې. بس وایي هغه ټایم کې توبه وویسته او وایي چې زه ستا په لاس باندې بیعت کېږم او بیا چرته هغه په زندګۍ کې ګناه ونه کړه. زمونږ د خلکو اکثر دا کوشش چې چرته ګناهګار ووینو نو د هغه نه نفرت شروع کړو، نه د هغه دپاره دعا کول او بل د هغه د هغه ګناه نه نفرت کول، د هغه انسان نه نفرت نی کول پکار. مونږ به سو یو انسان به سي د ده به نفرت سي، اصل د هغه معامله الله سره ده او د الله رحمت چې کوم دی هغه ډېر زیات لوی دی. نو مونږ او تاسو انسانان پکې څه یو، د دې د وجې نه چا ګناهګار ته سپک نه دي کتل پکار. که چرته په یو ګناه کې مبتلا سړی څوک وویني د هغه دپاره د الله نه دعا کول چې الله دا انسان پر ګناه کې مبتلا دی، د دې ګناه نه ته واړې